قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې نیکې شیبې مو پیل کړي وي او د صحت او روغتیا په جامو پټ وئ. بیا هم زه سید حمیدالله عصمت ستاسو په چوپړ کې یم او غواړم چې د 8م ټولګي فزیک 10م درس ستاسو سره په مخ بوځم. دا چې زموږ د درس موضوع ده د تودوخې لیږد او د کتاب په 28مه پاڼه کې دا موضوع په تفصیل سره بیان شوې ده او زموږ د نن درس موخه ده زده کوونکي باید د تودوخې په لیږد او د هغو په ډولونو باندې پوه شي. ګرانو زده کوونکو په تیرو درسونو کې هم موږ د تودوخې په هکله پوره معلومات ارائه کړي وو او په د هغې تودوخې ډولونه د تودوخې زیرمې دا مو په تفصیل سره بیان کړي وو. خدای دې وکړي چې هغه درسونه مو ګټه اخیستې وي او څه مو په ذهن کې پاتې شوي څه مو په یاد پاتې شوي د هغې درسو څخه. دا چې نن د زموږ د تودوخې لیږد موضوع د تودوخې لیږد دی. تودوخه څنګه له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدول کېږي یا انتقالېږي. کله چې لمر خپله انرژي ځمکې ته ورکوي، یعنې د لمر وړانګې په موږ باندې لګېږي، موږ دا احساس کوو چې زموږ بدن زموږ وجود ګرمیږي، ځمکې کره ګرمیږي، نباتات او بعضې شیانو ته چې هغه اړین دي هغه خپله انرژي د لمر څخه اخلي. د لمر وړانګې څنګه ځمکې ته رسیږي؟ په دې هکله آیا تاسو کله فکر کړی دی چې د لمر وړانګې باوجود چې د ځمکې او د قطب او د لمر ټکلۍ پورې یو ډیره لویه فضا، خالي فضا شتون لري، د هغې څخه دا څنګه تیریږي؟ او یا کله مو چې تاسو په کورونو کې حتما خواړه پخوئ په پخلنځي کې، ستاسو مورګانې په کور کې غذاوې پخوي، کله چې څمڅه په دې کې وهي یا کاشوغه په دې کې وهي، یو څه وخت تېرېدو څخه وروسته څمڅه یا کاشوغه ګرمیږي، باوجود چې لاس یې اوږد دی، د څمڅې لاس یې اوږد دی، خو بیا هم د تودوخې احساس کوي او لاس یو څه ناڅه په هغې باندې سوځي. آیا په دې هکله تاسو کوم فکر کړی دی چې زموږ لاس ته تودوخه څنګه ورسیږي؟ یا کله چې په یو ګوښه قسمت د اتاق کې د کوټې په یو برخه کې موږ بخارۍ لګوو، د هغې تودوخه ټول اتاق ته رسیږي. آیا په دې هکله مو فکر کړی دی چې د بخارۍ هغه تودوخه څنګه ټول اتاق کې تیت شو او څنګه ټول اتاق ګرم شو؟ دا هغه بیلګې دي چې زه متیقن یم چې تاسو په ورځني ژوند کې د دې سره کار لرئ او څه ناڅه په دې موضوع باندې پوه یې او پوهیږئ او د تېرو درسو څخه مو هم په یاد وي چې تودوخه څه ده او څنګه په څو ډوله ده، او دا چې په ورځني ژوند کې دا کارونه ترسره کوو، په دې هکله باندې باید دې پوښتنو ته په دې فصل کې په دې څپرکي کې به انشاءالله ځواب ووایو. آیا تاسو د تودوخې د لیږد یا د تودوخې د انتقال له یو ځای څخه بل ځای ته کوم ډولونه پیژنئ چې تودوخه په څو ډوله لیږدول کېږي او هغه ډولونه یې کوم دي؟ په دې هکله مو کله فکر کړی دی چې د لمر وړانګې ځمکې ته په کوم ډول رسیږي، یا چې څمڅه په دیګ کې وهو، دیګ مو ګرم وي، لاندې د تودوخې زیرمه ورته چالانه وي، آیا د څمڅې لاسی آیسته آیسته ګرمیږي؟ آیا په دې هکله مو کوم فکر کړی دی چې کوم ډول لیږد د تودوخې دلته صورت نیسي؟ یا کله چې بخارۍ په کوټه کې روښانه کوئ، د اتاق ټولې برخې ګرمیږي او تودیږي، په دې هکله ما یو فکر کړی چې دغه د تودوخې لیږد په دو حالات کې په کوم ډول باندې صورت نیسي؟
لومړی راځمه د دې دپاره چې موضوع ښه روښانه او جوته شي د تودوخې لیږد باید طبقه بندي شي او هغه موږ په څو ډولو باندې ویشلی شو. د تودوخې لیږد د تودوخې لیږد ګرانو زده کوونکو په درې ډوله صورت نیسي چې یو ته یې ویلی شي هدایت، بل ته یې ویلی شي جریان او بل ډول ته یې ویلی شي تشعشع. هدایت یا دې ته ویلی شي کانډکشن هم ورته علمي اصطلاح یې څه ده؟ کانډکشن ورته ویلی شي دې ته کانډکشن یا هدایت. او د جریان طریقې ته ویلی شي د جریان په طریقه باندې چې تودوخه لیږدول کېږي دې ته ویلی شي کانویکشن. او د تشعشع یا د وړانګو په ډول باندې چې تودوخه خپرېږي دې ته ویلی شي ریډیشن. پس ګرانو زده کوونکو له دې څخه وروسته باید موږ په دې باندې پوه شو چې تودوخه په درې ډوله باندې لیږدول کېږي یا د تودوخې لیږد په درې ډوله صورت نیسي چې یو ته هدایت ویلی شي یا علمي اصطلاح یې کانډکشن ده، او بل ته یې جریان ویلی شي یا علمي اصطلاح یې کانویکشن ده، او بل ته هم بل ډول ته یې ویلی شي ریډیشن تشعشع یا ریډیشن. معمولاً د هدایت له لارې د تودوخې لیږد په جامدو اجسامو کې منځته راځي، یعنې هغه اجسام چې هغه جامد وي، بڼه یې کلکه وي، د کلکه بڼه باندې جوړ شوي وي، په هغې کې د هدایت په ډول باندې تودوخه لیږدول کېږي. لکه فلزات وښیو موږ انشاءالله په دلته یو ښه فعالیت ترسره شوی دی ستاسو د کتاب په 28مه پاڼه کې، انشاءالله دا به ستاسو سره یو ځای کارومه. یعنې دغه هدایت په طریقه باندې یا د هدایت له لارې د تودوخې لیږد معمولا زیاتره په فلزاتو کې صورت نیسي. دوهم دی د جریان په هکله د جریان په طریقه باندې تودوخې لیږد دې ته معمولا په مایعاتو او غازاتو کې دا لیدل کېږي. یعنې دا هغه وخت صورت نیسي کله چې مایع له منبع سره یا غاز د تودوخې له منبع یا سرچینې سره په تماس کې وي، هغه ګرمیږي او هغه مالیکولونه څنګه کې یا ذرې هغه ګرمې ذرې پاس دي او ځای سړو ذرو ته پرېږدي چې انشاءالله په خپل ځای کې به دا تشریح شي. او دریم دی ریډیشن یا تشعشع. تشعشع له لارې د تودوخې لیږد څنګه کېږي؟ په هغو ډول باندې لکه چې لمر وړانګې ځمکې ته رسېږي، یعنې ته فضا هم ده څنګه تېرېدی شي، فضا ده د وړانګو په ډول باندې یعنې پخشېږي یا تیتېږي. تودوخه څنګه کېږي؟ خپل چاپېریال یا محیط ته تودوخه لیږدوي. ښه، راځو د دې دپاره چې په موضوع باندې لا ښه حاکمیت پیدا کړو. د ستاسو د کتاب په 28مه پاڼه کې یو فعالیت ترسره شوی دی، هغه ستاسو سره یو ځای کارومه تر څو د هدایت په ډول باندې تودوخې لیږد زموږ او تاسو په ذهن کې ښه پوخ او ښه پوخ شي او ګټه ترېنه واخیستی شو. د ستاسو د کتاب په پاڼه کې راغلی دي چې 2 دانې میلې په نظر کې نیولې دي، یوه یې د ښیښې والا میله په نظر کې نیول شوې ده او یوه د فلزاتو له ډلې څخه ده. د هغې په سر باندې د میلو په سر باندې د سنجاق په مرسته باندې څه موم چسپولي دي او هغې ته یې تودوخه ورکول کېږي. وبه وینئ چې تاسو د تودوخې په بهیر کې یا تودوخې ورکولو په پروسې په جریان کې چې کوم یو د تودوخې ښه لیږدونکی یا هادي دی.
اوس راځو د دې په ځای باندې چې موضوع ښه روښانه شي. دغه د تودوخې هغه آله ده چې تودوخې لیږد د جسمونو موږ ته راښیي. تاسو وینئ ګرانو دوستانو چې دلته دا د 3 میلو څخه جوړه شوې ده. میلې قطرونه یې د ټولو یو شان دي، اندازې اوږدوالی یو شان دی. دغه برنج دی او دغه میله المونیم دی او دغه ښیښه ده. 3 میلې لري او دا یې دسته ده یا لاستی دی چې د په وسیله به یې نیسو موږ. ګورو به د لږ موم راخلو او د دغو میلو په سر باندې چسپومه. بیا په د تودوخې د منبع په سر باندې نیسو تر څو چې ووینو چې کوم یو ښه د تودوخې لیږدونکی دی. هر یو موم چې زر ولی شو پوهیږو چې هغه د تودوخې ښه لیږدونکی دی. د دې کار دپاره راځمه یو اندازه موم باید په ټولو میلو باندې څنګه کړو، په سر باندې په مساوي ډول باندې وچسپول شي. که چیرته د مومو شتون مشکل وي یعنې نه وي په تاسو کولی شئ چې د شم څخه هم ګټه واخلئ. شم خپله څنګه دی هغه هم کولی شي چې تاسو ته دغه ډول باندې د کار درکړو. ښه دا برابره ده غواړم چې منبع روښانه کړم او خپله تجربه ترسره کړو. ګرانو زده کوونکو پاتې دې نه وي چې ستاسو په کتاب کې د الکولي څراغ څخه ګټه اخیستل شوې ده یا د شم څخه ګټه اخیستل شوې ده. په همدې خاطر باندې زه غواړم چې الکولي څراغ څخه ګټه واخلم. د دې ګټه دا شی ده چې د تودوخه ټیټ پاشان نه ورکوي، یعنې کولی شي چې په یو ټکي باندې دا څنګه کړو، یو ټکي ته یې تودوخه ورکړل شي. لکه په دې ځای کې تاسو یو وړکوټی سوری وینئ، د دې یعنې تودوخه باید په دغو سوري باندې ولګي او په مساویانه ډول باندې تر څو ټولو میلو ته تقسیم شي. او بیا وروسته د دې نه ګورو چې کومې یوې میلې موم زر ولوېدل هغه ښه د تودوخې عادي دی. که چیرته زموږ او تاسو د تودوخې زیرمه ضعیفه وي کولی شو چې د ګاز څخه هم ګټه واخلو، پیکنیک روښانه کړو او دا تجربه ترسره کړو. ګرانو زده کوونکو باید تجربه یو څه نه څه وخت ونیسي تر څو چې دا ګرمېږي. خو په دې بهیر کې زه باید دا تاسو سره شریک کړم چې د هرې مادې د جوړښت ذرې د تل لپاره د اهتزاز یا خوځېدو په حال کې دي. که چیرې یو جسم د تودوخې د منبع سره په اړیکه کې وي، د تودوخې د منبع سره نږدې ذرې خوځېدنه یا د هغې حرکت څنګه کې زیاتیږي، هغه زیاتیږي او مجاورې ذرې ته هغه تودوخه ورکوي او وروستیو ذرو ته دغه تودوخه ورکوي. د دې خوځښت په اثر باندې یو ډول ټکر رامنځته کیږي، تصادم چې هغه خپله د ټکر په پایله کې تودوخه مجاورې ذرې ته لیږدوي یا هغې ته ورکوي. دغه ډول انتقال ته د تودوخې لیږد د څه شي په طریقه د هدایت په طریقه ویل کیږي. یعنی هغه ذرې چې د منبع سره په تماس کې دي هغه ګرمیږي، هغه خپل د هغو سرعت زیاتیږي او ذرې د خوځښت په حال کې دي. په همدې جریان کې هغه یو ډول ټکر د خپلو ترڅنګ ذرو ته سره ټکر کوي او تودوخه هغې ته د ټکر په سبب باندې لیږدوي او نقلیږي.
یعنې په دا ډول لیږد کې مالیکولونه یا اتومونه یا ذرې له یو ځای څخه بل ځای ته نه لیږدول کېږي، صرف د هغې سرعت په خپل ځای کې زیاتوالی پیدا کوي او د ټکر په سبب سره کولی شي چې تودوخه له یو ځای څخه له دې ذرې څخه چې ګرمه شوې ده مجاورې او د څنګ ذرې ته ولیږدوي. دغه فعالیت لږ څه وختګیره دی، وخت زیات نیسي، د دې لپاره چې ښه پایله ترلاسه کړی شو مجبور یو چې همدغه وخت ته په کتو سره تر څو ده ګرمیږي. موږ او تاسو دا ووایو چې د مختلفو جسمونو د تودوخې لیږد یو له بل سره هم توپیر لري. که جسمونه یو له بل سره توپیر لري د تودوخې په لیږد کې هم څنګه دي یو له بل سره توپیر لري. ګرانو زده کوونکو دا چې دغه فعالیت یو څه وختګیره دی او وخت زیات ضرورت دی. منبع د تودوخې مو ډېره ضعیفه ده، غواړو چې دا څنګه کړو د قوي منبع ته یوسو، د ګاز په واسطه باندې فعالیت ترسره کړو. تاسو به اوس وګورئ چې د کومه یوه موم چې زر ولوېدل هغه ښه د تودوخې لیږدونکی دی یا د تودوخې هادي دی. خواږه زده کوونکو تاسو وینئ چې کله دوی ته موږ تودوخه ورکړله، درې مختلف ډوله میلې دي چې یو یې ښیښه‌یي ده، بل یې المونیم دی او بل یې هم برنجي میله ده. د ټولو په سر باندې موم چې سپولي دي، هر یو موم چې زر ولوېده یعنې په دې نه دا پایله اخیستی شو چې هغه د تودوخې ښه لیږدونکې ده. تاسو وینئ چې د المونیم څخه د بخار جګي یعنې د نورو میلو نه زیاته ګرمه شوې ده، خو هغه میله چې ښیښه‌یي میله ده هغه که موږ لاس وروړو هم یعنې دومره نه ده ګرمه شوې، او د دوه نورې میلې چې فلزي میلې دي، یوه المونیم ده او بله یې برنج ده، هغه ګرمه شوې ده. اوس به تاسو وګورئ چې د کومې یوې څخه چې زر موم ولوېدل یعنې زر موم ویلې شول، هغه د تودوخې ډېره ښه هادي ده، او ښیښه چې ده هغه د تودوخې ډېره ضعیفه یا حتی عایق د تودوخې ده، تودوخه په ډېره کم ډول باندې هغه لیږدوي. خواږه زده کوونکو تاسو ګورئ چې د المونیم میلې څخه موم زر ولوېدل او دوهمه برنجي میله ډېره ګرمه ده، او هغه میله چې د ښیښې ده هغه تر اوسه لا ګرمه شوې نه، دا ځایونه یعنې یخ دي، حتی لاس هم نه پرې سوځي. تاسو ولیدل چې په لومړي ځل د المونیم موم ولې شول، یعنې د دې څخه دا پایلې ته رسېږو چې المونیم د تودوخې ښه لیږدونکی دی، او دوهم برنج هم دا میله هم ګرمه ده، لاس نشو وړلی ځکه ډېره توده ده، لاس پرې سوځي. او د ښیښې هغه نیله چې ښیښه‌یي ده هغه په آرام سره هر قسمت موږ په لاس کې نیولی شو، یعنې ګرمه شوې نه ده، یعنې دا د ډېره ضعیفه یا عایق د تودوخې لیږدولو ده، او المونیم په لومړي قطار کې د تودوخې لیږدونکي ښه هادي یا د تودوخې ښه لیږدونکې ده. له دغه فعالیت څخه دې پایلې ته رسېږو چې فلزات هم مختلف دي، یا جامد جسمونه څرنګه چې په خپل جوړښت کې مختلف دي، همداسې د تودوخې په لیږد کې هم مختلف دي، یعنې ټول په یو ډول سره په یو شان سره تودوخه نشي لیږدولی. هیله لرم چې دغه فعالیت چې ما دلته ترسره کړ وختګیره دی، وخت هم زیات ونیوه، دغه فعالیت تاسو په خپلو کورونو کې هم ترسره
ترسره کړئ، د یوې فلزي او د یوې ښیښه‌يي میلې در واخلئ چې قطرونه یې مساوي وي، هغې ته تودوخه ورکړل د ګاز په وسیله سره یا د بلې منبع په وسیله سره هغې ته تودوخه ورکړئ، وګورئ چې آیا هغه ښیښه‌يي میله هم د تودوخې لیږدونکې ده او که نه. دا ستاسو کورنۍ دنده. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضر یم، تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم.